یوه نجلۍ چې کله واده شوه او د واده نه پس یې خاوند او خسرګنۍ ورسره ډېر بد او ناروا چلن کول، اخیر نجلۍ داسې یو کار وکړ چې په اورېدو به یې تاسو حق حیران شئ. درنو او قدرمنو دوستانو، ویډیو تر پایه وګورئ چې په پوره مطلب او حقیقت باندې پوه شئ. نجلۍ له خپلې بوډۍ مور سره ژوند کاوه، ورونه یې نه درلودل. له پیغلتوب وروسته یې د کاکا زوی ورباندې جرګه وکړه. د نجلۍ مور هم په دې خاطر رضایت وښودو او خپله لور یې د لیورو زوی ته ورکړه چې لور مې ورسره نږدې وي، کله کله خو به مې خدمت ته منډه کوي. کله یې چې لور واده شوه، د خواښې خسر او اندرورګانو لخوا پرې ظلمونه شروع شول. هر وخت به یې ورته ناحقې سپکې سپورې کولې، خو نجلۍ به هغوی ته هیڅ هم نه ویل. خپلې مور کره به راغله او د مور غېږ ته به ور ولوېده، په چیغو چیغو به یې وژړل او ورباندې د شوو ظلمونو کیسه او شکایت به یې کاوه. مګر یو وخت داسې هم راغی چې د دې پتمنې نجلۍ مور د مرګ په بستر پرېوته. د مور یې د زنکدن وخت و. لور یې ورته وویل چې مورجانې که ته مړه شې، بیا به زه خپل شکایت چاته کوم، خپل زړه به چاته سپکوم، د خسرګنۍ د خلکو نادودې به مې چاته بیانوم. مور یې ورته ځواب کې وویل، هر کله چې د زړه تنګېده هغوی در باندې ظلم کوو، نو زما کور ته راځه، اودس کوه او 2 رکعته لمونځ کوه، بیا خدای جل جلاله ته د دوی شکایت کوه. نجلۍ هم واده وکړه او د مور د مرګ نه وروسته به یې همداسې کول. یوه ورځ خسرګنۍ ورباندې شکي شوه او خپل زوی ته یې وویل چې ستا ښځې په خپل کور کې یار نیولی، څنګه له دې خوا خفه لاړه شي او له هغه خوا بیرته خوشحاله راځي. زوی هم د مور خبره ومنله او لاړی د خواښې کور کې پټ شو. له ډېر ځنډ وروسته یې ښځه راغله او دروازه یې قلف کړه او داسې وکړه او لمانځه باندې ودرېده. خو کله یې چې لمونځ خلاص کړ، خدای جل جلاله ته یې لاسونه لپه کړل او په ژړا یې شروع وکړه چې خدایه، ته مې خواښې او خسر ته لارښوونه وکړې چې نور له ما سره جنګ ونه کړي، ته مې اندرورګانو ته هدایت وکړې. خدایه، خاوند مې ډېر ښه انسان دی، مګر هغه غریب د خپلې کورنۍ تر تاثیر لاندې راغلی دی. خدایه، که ته رانه په همدې حالت خوښ یې، زه هم خوشحاله یم، او که ته نه یې خوښ نو له ما راضي شه. خدایه، زه بې له تا څوک نه لرم، زما مرستندوی شه. خاوند یې چې ورته پټ و، دا ټول حالات یې له کړکۍ څاره، نو ژر یې دروازه ټک ټک کړه. ښځې یې دروازه ور خلاصه کړه، خاوند یې په غېږ کې ونیوله او پر تندي یې ښکل کړه. دواړه راغلل خپل کور ته او خاوند یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او د سترګو لیدلی حال یې ورته وویل. ټولو توبې وایستلې او له نجلۍ څخه یې بخښنه وغوښته او دا یې هم ورته وویل چې نور به څوک دومره هم درته ونه وایي چې د سترګو د پاسه باڼه دي. بېګا ته په همدې شپې نجلۍ خوب ولیدل او په خوب کې ورته وویل شو چې خپلې مور ته دې 10 کاله شکایت وکړ، خو هیڅ ونه شول، مګر الله جل جلاله ته دې 10 ورځې شکایت وکړ، ستا ژوند دې بدل کړ. ګرانو ورونو او خویندو، که ویډیو مو تر اخر لیدلی وي نو په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ، او که مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ، او د نورو داسې تازه او خوندورو ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.